داسې مبارکه کلمه ده چې په رښتیا یې ثوابونه نشي لیکلی. سبحان الله، له ثوابونو څخه ډکه کلمه ده. ورونو او خویندو، د نبي علیه السلام مبارک حدیث ده. 2 دقیقې وخت اسلامي ویډیوګانو ته ورکړئ، خو حدیث مبارک واورئ، در سره د زړه له شوق یې واورئ، په مینه او محبت یې واورئ. دا دنیا فاني دنیا ده، په دې دنیا باندې مه غولیږئ. یو حدیث مبارک واوره چې د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې دا خبره ته په جهر سره وکړي، دا خبره ته په جیګ آواز وکړي: ای د الله خوږ محبوبه، ای د الله نبی، ما په هغه دنیا کې په دې ګناهګار غوږونو باندې ستا یو حدیث مبارک اورېدلی ده او پر ځان مې عملي کړی ده. نو کیدای شي چې خوږ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم درته شفاعت وکړي او جنت ته داخل شي. نو ای مسلمان وروره، د نبی علیه السلام دا مبارک حدیث در سره واوره. نبی علیه السلام فرمایلی دي وای چې کوم انسان دا مبارکه کلمه فقط یو دفعه ووایي، په رښتیا الله متعال ته ورشي، الله متعال ته وایي: ای الله، ستا دا بنده دا مبارکه کلمه وویل، موږ دغه بنده ته څومره ثوابونه ولیکو. الله متعال سره له علمه له پرښتونه پوښتنه کوي چې زما بنده کومه کلمه وویلې، هغه پرښتې الله متعال ته هغه کلمه تکراروي: ای الله، ستا بنده دغه مبارکه کلمه وویل. الله متعال ورته وایي: تاسو دا کلمه او دا ثوابونه همداسې پرېږدئ، فقط کلمه په عملنامه کې ورته ولیکئ چې کله دا بنده مړ شو زما خواته راغی، نو الله متعال فرمایي چې د دې ثوابونه زه خپله دې بنده ته ورکوم. سبحان الله. هغه مبارکه کلمه دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. دا مبارکه کلمه ده، په ویلو یې فقط لس یعنی هم نه نیسي. نو مسلمانانو ورونو او خویندو، دا مبارکه کلمه فقط یو دفعه ووایئ او دا حدیث مبارک د بل مسلمان تر غوږه پورې ورسوئ. که هغه مسلمان دا ویډیو وکتله او دا حدیث مبارک یې واورېده او دا کلمه یې وویله، نو الله متعال به تا له هغه مسلمان سره په ثواب کې نیمایي شریک کړي. سبحان الله. ورونو او خویندو، دا مبارکه کلمه له خپلو ورونو او خویندو سره، له خپل فامیل سره، مور و پلار سره شریکه کړئ. هغوی ته هم وښایئ چې دا مبارکه کلمه فقط یو دفعه ووایي، نو الله متعال به تاسو ته بېشماره اجرونه او ثوابونه درکړي. نبی علیه السلام فرمای: ویتر او تازه دی وي، نورانی دی وي د هغه انسان مخ، د هغه انسان په زړه کې د بې دلیله خوشحالي راشي چې کوم انسان یا هم زما حدیث مبارک ووري او یا هم زما خبرې ووري او د ثواب په نیت تر نورو مسلمانانو پورې مخکې ورسوي. نبی علیه السلام دغه انسان ته دعا کړې ده. نو ای د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم امتیانو، دا حدیث مبارک چې څومره شیر کولی شي شیر یې کړئ چې ډېرو ورونو او خویندو ته ورسیږي. صدقې جاریه ده، د ثواب کار ده، د ګناه کار نه ده. او د سلام جواب هم په کومنټونو کې راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.